الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. عزتمندو د دې آیاتونو یو څه ترجمه او تفسیر مخکې موږ تاسو کړی و چې دلته الله تعالی د انسان د آدم علیه السلام له خلقت نه مخکې الله تعالی ملائکو سره دا خبر شریکوي چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. د خلیفه معنا هم کړې وه چې مفسرینو یې دوه معناګانې کړي. یو معنا دا چې دغه انسانان به یو د بل قایم مقام وي، یو د بل نائب به وي. مخکني به لاړ شي، رستني به راشي، هغه به لاړ شي، نور به راشي. دویمه معنا هم دا کړې وه چې دا انسانان دا به د الله تعالی نه خلیفګان وي، د الله تعالی نائبین به وي. په ځمکه کې به د الله تعالی احکام تطبیق کوي، په ځمکه کې به د الله تعالی احکام جاری کوي. امام رازی رحمه الله دغه معنا ته ترجیح ورکړي، وایي دا انسان آدم علیه السلام او دغه بچیان هغه په دغه معنا باندې په ځمکه کې خلیفګان دي چې دوی په ځمکه کې د الله تعالی د احکامو جاری کوونکي دي. دی په ځمکه کې پیدا شوي دي دې لپاره دي چې دلته د الله احکام په ځمکه کې جاری کړي، دی په ځمکه کې د الله تعالی احکام تطبیق کړي. وایي په بله معنا سره خلافت چې یو په بل پسې وروسته ځي راځي، هغه معنا د خلافت خو په حیواناتو کې هم شته، هغه په نورو مخلوقاتو کې هم شته، په مرغانو کې هم شته، په هغو کې هم هغه مشران بوډاګانې مړه شي، بچیان لوی سي، بچیان مړه سي، بیا همداسې نور بچیان پسې لوی سي. په دغې معنا خلافت دا خو بیا تر انسان پورې څه خصوصیت نه لري، دا خو بیا موږ هر حیوان ته ویلی شو. وایي خلیفه دا مطلب چې دی به د الله احکام په ځمکه کې جاری کوي. بیا عزتمندو د ملایکو اعتراض یا اعتراض به نه ورته وایو، بلکې یو فلسفه او د حکمت پوښتنې وکړه چې یا الله په دې کې به څه حکمت او فلسفه وي چې دا د آدم علیه السلام بچیان به په ځمکه کې فساد کوي، وینې تویوي، او تو بیا هم دې ته خلافت ورکوې، په ځمکه کې نیابت ورکوې، او سره له دې چې موږ ملایکه ځان ښیي چې موږ د الله پاکي بیانوو، د هغه ذکر فکر کوو، او موږ د ځمکې خلیفګان نه جوړېږو. د دې به حکمت څه وي؟ دغه جتم خبر را رسولې وه. الله تعالی دغه مسله چې انسان په ځمکه کې د الله تعالی خلیفه ده، نائب ده، او دا به د الله احکام په ځمکه کې تطبیق کوي، سره له دې چې له یو نیم چې به ګناه کېږي، چېرته قتل به جنې کېږي، فساد به جنې کېږي، او ملایکه چې شپه ورځ د الله په ذکر و فکر کې مصروف دي، بلکې د سترګو یو رب هم د الله مخالفت نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا الله له امر نه مخالفت نه کوي، بس همغه څه کوي چې الله ورته امر کړی دی. هغه ملایکه ورته خلافت نه ورکېږي او آدم علیه السلام دغه بچیانو ته ورکېږي. د دې به څه حکمت او فلسفه وي؟ الله دغه فلسفه او حکمت د یو امتحان په طرز سره، د یو امتحان په ضمن کې ملایکه ورته بیان کړو. هغه امتحان یې داسې واخیستل، یو وارې آدم علیه السلام ته د ځمکې د څیزونو د ټولو نومونه وښودل. د عبدالله ابن عباس صاحب قول ده چې د غټې کاسې او د وړې کاسې، د چمچې دا نومان هم لا ورته وښودل، دا ټولو شیانو نومان یې ورته وښودل، کوم چې په ځمکه کې پکارېږي د انسان په ژوند په زندګي کې. دا څیزونه بیا ملایکه ورته پیش کړل چې ما ته د دغو څیزونو په نومونو خبر راکړي. ملایکه ورته ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وای الله تا ته پاکی ده، موږ ته خو بس امغه علوم دي کوم چې تا راکړي، چې تا په چشم باندې علم نه راکړی، موږ بیا په هغو نه یو خبر. بیا آدم علیه السلام ته وویل
چې اے آدم علیه السلام د ملایکو ته خبر ورکړه. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، خبر ورکړه د ملایکو ته د دې اشیاو په نومونو باندې. آدم علیه السلام شروع سو د ټولو اشیاو په نومونو باندې خبر ورکړو. الله تعالی په اخر کې ورته ویل الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض، ما نو درته ویلي چې ما ته د ځمکې او د اسمانونو پټ او ښکاره ټول رازونه معلوم دي. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او ما ته تاسې هغه خبره معلومه وه ای ملایکو چې تاسې ښکاره کوله چې دا آدم بچیان به په ځمکه کې فتنه او فساد وینې تویوي، او چې تاسې پټوله هغه هم راته معلومه وه چې مونږ خو د الله ذکر و فکر تسبیح و تحلیل کوو نو موږ به مستحق د خلافت، دا هم ماته معلومه وه. د دغو امتحان په نتیجه کې الله تعالی ملائکو ته دا خبره واضحه کړه چې دا آدم علیه السلام او د دو بچیان دا مستحق د خلافت دي، ځکه هغو سره علم شته ده. علم آدم الاسماء كلها، یا اشیاو نومونه ورته یاد دي، هغو سره علم شته. ملائکه اگر که تسبیح و تحلیل د الله ذکر و فکر کوي، پاکی صفائی بیانوي، خو هغې سره علم نشته ده، نو هغه مستحق د خلافت نه دي. هغوی باید په ځمکه کې خلافت ونه کړی شي، ونه کړي. انسان او دغو بچیان آدم علیه السلام دغو اولاد دا به په ځمکه کې خلیفګان جوړوي، ځکه هغې ته علم شته. نو له دې نه معلومیږي چې دا علم الله تعالی سي انسان ته ورکړی، دا د دې په خاطر چې دی دا د علم په رڼا کې د الله تعالی نیابت و خلافت په ځمکه کې وکړي، دا د علم په رڼا کې د الله تعالی احکام په ځمکه کې جاری کړي. او رښتیا هم د الله تعالی احکام په ځمکه کې جاری کول، د الله تعالی احکام په ځمکه کې تطبیق کول، دا علم ته حاجت لري. اوس به دې خبرې وضاحت. موږ تاسو ته د الله یو حکم ده، اقیموا الصلاة، تاسو لمنځونه قایموئ. دا د الله تعالی یو امر ده، دا د الله تعالی یو حکم ده. اوس دغه امر دا لوی علم ته حاجت لري. اقیموا الصلاة، لمونځ کول دا داسې نه ده چې رامنډې که په لمانځه ودرېږه، دا لوی علم ته حاجت لري. یا اوداسه طریقه به درته معلومه وي، اودس د لمانځه لپاره شرط ده. جامع صفایي به درته معلومه وي، دارنګه قبله به درته معلومه وي، وخت به پیژنې، د لمانځه فرایض به درته معلوم وي چې دا په لمانځه کې قرائت فرض ده، رکوع فرض ده، سجده فرض ده. واجبات به درته معلوم وي، سنن به درته معلوم وي، د لمانځه مفسدات به درته معلوم وي چې په څه شي باندې لمونځ فاسدېږي، په څه شي باندې لمونځ مکروه کېږي. د لمانځه متعلق چې ته یو کتاب راواخلې چې په دې کې د لمانځه دا ټول معلومات ذکر وي، د لمانځه مسایل پکې ذکر وي، دا کم نه کم یو 200 صفحې خو کېږي چې دا ټول ته زده کوې د لمانځه دا مسایل. لوی تفصیل لري، ډېر وخت کله یو څوک په لمانځه کې سهو سي غلط سي مسله نه وي ورته معلوم، بیا له یو مفتی صاحب له یو ملا صاحب نه تپوس وکړي، هغه بیا جواب ورته وایي. نو دا دی الله تعالی یو حکم د اقیم الصلاة، خدا لوی علم ته حاجت لري، لوی معلومات ته حاجت لري. دی الله بل حکم د وآتوا الزکات، تاسو زکات ورکړئ. اوس دا دی الله تعالی یو امر شو زکات ورکول، خدا زکات لوی علم ته حاجت لري. زکات خو له خالی جیبونو نه ورکیږي، غریبان خو زکات نه ورکوي، مسکینان خو زکات نه ورکوي. زکات خو به مالدار ورکوي، مالدار به د مال له کومه کړی، غلا خو به نه کوي. لا صدقه من غلول، د غدر و د خیانت له مال نه خو الله زکات له سره قبلوي نه. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاک ده، هغه نه قبلوي مګر پاک مال قبلوي. زکات چې تو ورکوې دا به له حلال مال نه ورکوې. حلال مال به تا له کومه کړی، تا به تجارت کړی، بزنس به دې کړی. تجارت خو زده کړه غواړي، یا خو تعلیم غواړي، یا خو پوهه غواړي. جاهل ناپوی سړی خو تجارت نشي کولی. ته چې زکات ورکوې هغه به د ګډو د وزو ورکوې، د اوښانو د غواګانو به ورکوې، د هغو د ګډو د وزو په ساتلو به ته پوهېږې که نه. هغه خو هم له ځانه یو فن ده، یو کسب ده، یو کار ده که نه. ګډې وزې څنګه به ساتم، څنګه به مړوم، څنګه به د دې بیماریانو ته به څنګه دوايانې ورکوم، دا خپل طریقه لري، خپل ترتیب و تنظیم لري. هغه د حیواناتو د ګډو د وزو مستقل ډاکټر یې که نه، دواخانې وي،
کلینیکونی دواګانې، نو ته به علم زراعت به دې تاسو دی د مالداري د ګډو د وزو د دغو فارمونه به ته جوړولی سې، ګډې وزې به ته ساته، بیا به ته زکات ورکوې، یا به د ځمکې عشر ورکوې، باغونه به دي، فصلونه به دي، مثال د انګورو، د انارو، د مڼو، د کیلو لوی لوی فصلونه، باغونه به دي، بیا به ته له هغو نه زکات ورکوې. هغه علم ته حاجت لري، هغه فصلونه باغونه دا داسې په ناپوهي سره نه کېږي، تا ته به د هر شي ټیم معلوم وي، وخت به معلوم وي. دا زکات چې تو ورکوې دا له تا چې علم غواړي، بزنس، تجارت، زراعت، مالداري، داسې علوم به دې زده وي، د هغو علم په رڼا کې به ته حلال روزي وګټې، حلال مال به وګټې، له هغو حلال مال نه به بیا زکات ورکړې. اوس به د الله تعالی امر په جای شي وآتو الزکاته. یو جاهل ناپوه انپړ سړی چې په خاورم خبر نه وي، په هېڅ شي خبر نه وي، هغه به له څه شي نه زکات ورکړي؟ هغه مګره چېرته غلا وکړي، د غلا له مال نه زکات نشته. لا صدقة من غلول، بلکې فقها وایي که په حرام مال کې سړی نیت کې عبادت وکړي کافر کېږي. دا داسې لکه سړی چې په زنا د ثواب په نیت باندې کوي، دا بیخي سړی وایي کفر ته پکې وځي. د الله بل حکم ده چې تاسې روزه ونیسئ، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. څوک چې په تاسې کې د رمضان میاشتې ته حاضر سي، د رمضان میاشتې ته راورسېږي، نو دی د روزه ونیسي. کتب علیکم الصیام، په تاسې روزه فرض شوې ده. اوس دا روزه دا د الله یو حکم ده، تاسې غواړئ چې د الله حکم په ځمکه کې زه تطبیق کړم، زه جاري کړم، دا علم ته حاجت لري. ته باید روژه وپېژنې چې روژه څه شي ته وایي. روژه خوراک نه کول، چښاک نه کول، خپلې بیبي ته نه نږدې کېدل، له صبح صادق نه له سبا نه تر بېګا تر ماښامه پورې صبح صادق باید وپېژنې. روزه په څه شي فاسدېږي، خرابېږي، په څه شي مکروه کېږي، دا ټول د پېشمنۍ به څنګه کوم، پېشمني ټیم څه وخت ده، د روژې مسایل کوم سړی راټول کړي، له دې نه مې یو داسې برابره رساله جوړېږي، کم نه کم داسې 100 صفحې خو راځي چې ټول د روزې احکام پکې، مسایل پکې، فلسفه او حکمت هر څه پکې ذکر شوي، فضایل ټول. نو روزم علم ته حاجت لري. د الله بل حکم هغه حج کول دي. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله لره په خلکو باندې د بیت الله حج فرض ده، لازم ده. څوک چې بیت الله ته د تلو راتلو توان لري، حج د الله تعالی یو حکم. دا حج په ناپوهي نه کېږي، دا حج په تاسو کې به انشاءالله ډېرو حجونه کړي، الله دې موږ تاسې بیا نصیب وکړي. هغه حج چې رانږدې سي، بس ټول یو مناسک الحج، یو د حج وړکۍ رساله واخلي، څوک په اردو کې، پښتو کې، فارسي کې، څوک په عربي کې، یوه رساله واخلي، په هغو کې د حج تشریح شوي، د حج طریقه بیان شوي، عمره بیان شوي، احرام به څنګه اچوم، طواف به څنګه کوم، سعی به څنګه کوم، په کوم شي باندې د ما حج خرابېږي، په کوم شي باندې دم لازمیږي، په کوم شي باندې مثال په ما فدیه لازمیږي، ټول طریقه مستقله یوه رساله لري. نو دا حج هم علم ته حاجت لري. دا حج داسې نه کېږي چې تاسې په ورمنډې کې زه ځم حج کوم، نه لوی معلومات به ورته حاصلوي. دلته خو بیا جای په جای په بعضې ځایو کې کورسونه هم جوړېږي د ځینې علماو لخوا، چې کوم کسان حج ته داخله وکړي، بیا دی 10 ورځې 15 ورځې د نویو حاجیانو لپاره کورسونه جوړ کړي، بیا حاجي صاحبان ورسي، بس هلته طریقه ورته ښیي، ټول تفصیل ورته کوي. نو عزتمندو الله تعالی ملایکو ته وښودل چې آدم علیه السلام ته الله علم ورکړی، وعلم آدم الاسماء کلها. د دغه علم په رڼا کې اوس خلافت په ځمکه کې ډېر ښه کېږي، د الله احکام په ځمکه کې ډېر ښه جاري کېږي، ځکه د الله احکام په ځمکه کې جاري کول دا علم ته حاجت لري. نو ځکه آدم علیه السلام د الله خلیفه شو، او ملائکه اگر که د الله تسبیح و تحلیل وی، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، صحیح ده د الله تسبیح و تحلیل و پاکی بیانوي، خو تاسو سره دومره علوم نشته لکه آدم ته چې الله ورکړي او د ده بچیانو ته چې الله ورکړي. نو تاسې د الله احکام په ځمکه کې ښه نسئ جاري کولی. لکه مثال یو له د الله له احکامو نه جهاد کول دي.
د کافرانو مقابل کې د دین د دښمنانو مقابل کې جهاد کول وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه او تاسو جګړه وکړئ له دې کافرانو سره چې تر څو دا فتنه او فساد په ځمکه کې ختم سي شرک کفر ته دعوت ختم سي د مسلمانانو تعذیب ختم شي مسلمانانو نه ظلم ختم شي اوس دا جهاد د الله یو حکم جهاد خو په دې نه کېږي چې ته په خالي لاسو ورمنډې کړې نعره تکبیر الله اکبر شی ولا کوي دغه جهاد لوی علوم ته حاجت لري بیا به ته سم صحیح جهاد کوې یا الله دا حکم وقاتلوهم یا کتب علیکم القتال جګړه په د کافرانو مقابل کې په تاسې فرض ده دا لوی علم له تا نه غواړي بل ځای الله تعالی فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسې ځان تیار کړئ د دې کافرانو مقابلې ته څومره چې توان لري من قوه د قوت او د زور ومن رباط الخیل او د تړلو شوو اسونو په دې لاره کې د تړل شوو اسونو نه چې څومره توان لري ځان برابر کړي عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو دارنګه دا د مخکنیو مسلمانانو کوم چې الله لوی لوی فتوحات ورکړي ول هغوی داسې نه ول چې خالي به جهاد ته منډې وګلې بس خلاص هغوی به د خپل وخت و زمان مطابق د جهاد متعلق لوی علوم حاصلول په اصطلاح عصري علوم ساینسي علوم به حاصلول نبی علیه الصلاة والسلام په خپل وخت کې صحابه په خپل وخت کې د هغې نه وروسته تابعین مثلا بني امیه بني عباس خلافت عثماني وال دا څه مخکني د موږ تاسې مسلمانان حاکمان چې ول چې هغو د اسلام خور کړی ده او کفر ته شکست ورکړی هغه د علم په رڼا کې شکست ورکړی ده هغوی به په دنیایي لحاظ باندې لوی علوم درلودل د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت تاسې وګورئ نبی اسلام به په جګړو کې په جنګونو کې به داسې نظامي طریقې انتخابولې چې کافران به ورته حیران وو د نبی اسلام د فتوحاتو یو راز په دې کې و وایي نبی اسلام دا جګړو ته تنظیم ورکړو نظم ورکړو وایي د نبی اسلام تر وخته پورې داسې منظمه جګړه به نه وله د دوه قومونو د دوه خلکو له نبی اسلام مخکې چې به جګړه سو بس خلک دې به له یې خوا ورمنډې کړی هغه به له دې خوا ورمنډې کړی بس درز غوبل به شروع نه به سپاره معلوم و نه به پیاده معلوم و نه به د غشه وال معلوم و نه به د توره وال معلوم و بس په اصطلاح رشخند به و داسې یو جګړه به و نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا خپل صحابه کرام بیا تقسیم کړو چې دا پکې د اسونو سپاره دي دا د نیزو والا دي دا د غشو والا دي دا د تورو والا دي دا به دا کوي دا به زخمیان کش کوي دا به علاجونه کوي دا به اوبه راوړي ټول مجاهدین به وایي داسې تقسیم کړو له کافرانو سره چې به جنګ شي او منظمه جګړه به شروع شوه هغوی به ګډوډ وو نبي اسلام صحابه کرام به په نظم کې روان وو قومنده به یې وکړه چې نیزو وال ور وړاندې شي د غشو وال غشي وویلې د تورو وال دې ور وړاندې شي زخمیان دې له میدان نه اوچت شي هغه به هر شي د هر شي دسته به معلومه وه د هر شي ټولګی جماعت به معلوم وو د نبی اسلام د جګړو د کامیابي یو راز وایي په دې کې اوس ده وایي نظم و تنظیم ورکړو دی الله فتح نصرت هغه خو د الله تعالی ځان خصوصي فضل چې الله په نبی اسلام کړی د خندق په غزا کې ټول د جزیرة العرب یهود مشرکین ټول کافران په نبی اسلام راټول سوي ول چې جنگ احزاب ورته وایي ډېر ډلې راټولې شوي نبی اسلام د صحابو په مشوره سره د مدینې منورې شمال غرب کنج ته چې تقریبا 5 کیلومتره راځي دلته خندق ویستل کندې ویستل داسې یو طریقه انتخاب کړه چې کافران راغلو هغه هم ورته حیران شو چې دی څه طریقه جوړه کړې ولس ورځې کافران د خندق اخوا ته پاته ول اخر خوراکه مراکش یعنې ختم شول خپل منځ کې اختلاف راغی شکست یې وکړو لاړل وتښتېدل له هغې نه وروسته عزتمندو د صحابه کرامو جهادونه چې تاسې وګورئ د بني امیه وګورئ د بني عباس وګورئ دا خلافت عثماني چې کوم په له یورپو له دې خلکو سره جنګونه کړي دي دا استانبول چې ورته وایي قسطنطنیه چې داسې فتح کړې ده دوی یو دومره لوی توپ جوړ کړی و چې ټول یورپ کې دغسې توپ نه ول
د هغې چې دا کوم غټوالی و چې کوم مرمۍ و کوم کارتوس و هغه بلکل ورته حیران ول کافران ورته حیران ول عزتمندو د الله تعالی احکام چې په ځمکه کې جاري کیږي دا علم غواړي دا په ناپوهي او په جهالت نه کیږي له دې وجې نه الله تعالی ملایکه ورته وویل چې دا آدم او بني آدم به خلیفه یي د سره علم شته او که څوک غواړي چې زه خپل ولس بچ کم هغه به دواړه علوم ولس ته رسوي هم دینی علوم هم عصري علوم عزتمندو نوح علیه السلام د الله نبی ولو نوح علیه السلام 900 کاله خلکو ته توحید رسالت عقاید ایمان دینی بیان کو 900 کاله نوح علیه السلام ویل نور خلک ایمان نه راوړي الله تعالی ورته ویل بس ته یو بیړۍ جوړه کړه ته به بیړۍ کې بچ سې او کوم کسان چې تا سره دي دا نور خلک به غرق سي هغه بیړۍ عزتمندو د علم په رڼا کې جوړه کړه هغه یې د عصري علومو په رڼا کې جوړه کړه هغه یې د نجاري د اصولو مطابق جوړه کړه او عزتمندو داسې بیړۍ نه وه چې تخته کې سره سریح کړی میخونې پرې ولګوللې ځانونه پرې ټینګ کړي هغه طوفان ولو هغه عذاب ولو د عذاب په طوفان کې سړی په تختکو مختکو باندې نه بچ کېږي هغه بیړۍ په خاص علم سره جوړه سوې وه په هغوی کې 314 نوح علیه السلام او د ده ملګري ول او د حیواناتو دوه جوړې وې پکې او بیا دا د اریو د خوراک د چکاک انتظام پکې سوی و بیا خو به داسې نه وي چې ګډې وزې و انسانان ټول یو ځای پراته وي له هغې چې خو تعفن و بدبویي جوړېږي کانو دې ته چې نن سبا تاسې وګورئ د دې بعضې مسلمانانو انجینرانو د دغو یو ماډل جوړ کړی د هغې مصرف معلوم کړی په لکونو خرچه وای په دې باندې راځي هغه بیا څو ورځې د اوبو په سر باندې ګرځېده تقریبا 10 میاشتې د اوبو په سر ګرځېده معلومه ده په دې کې د انسانانو ځای بیل و د خوراک ځای بیل و ګودامونه ډیپوګان سټورونه پکې بیل ول د ګډانو د وزو د غواګانو ځای بیل و د هغو د خوراکۍ ځای بیل و د هغو د اوبو ځای به بیل و ځکه دغه د عذاب اوبه د طوفان اوبه خو هم نه استعمالول یا خو د عذاب اوبه وي مستقل به له ځان سره اوبه هم خېزول وي دومره یو شی چې ته اوس جوړوي چې 314 کسان یا نور حیوانات ورسره یې دې ټولو ته ترتیب جوړ کړي دا به څومره بیړۍ وه دا یې د علم په رڼا کې جوړه کړه له شرک و له کفر نه امت په څه شي بچ کو هغه یې په دعوت و په تبلیغ بچ کو له عذاب نه په څه شي بچ کو هغه یې په ساینسي علم باندې بچ کو هغه یې په عصري علم باندې بچ کو هغه یې د بیړۍ په جوړولو باندې بچ کو نو ځکه الله تعالی وایي چې آدم علیه السلام ته ما علم ورکړی د دغه علم په رڼا کې دی کولی شي په ځمکه کې د الله تعالی خلافت جاري کړي دا نن سبا چې مسلمانان داسې کمزوري دي له هرې خوا کافرانو سترګې سرې کړي دي کله انګریزان په مسلمانانو یې منډه ورخیستې کله فرانسویان وي کله چینایان وي کله روسان وي کله امریکانیان وي ته لا ګوره چې له دې امریکایانو نه وروسته بلا بل کوم کافر په مسلمانانو راځي د دې وجه دا ده چې موږ عصري علومو دې ته شا کړي ده هغه نه زده کوو په هغې کې کمال مهارت نه لرو د دې اصلي وجه داسې ده مخکني د مسلمان امتونه هغه داسې نه ول مخکني انبیا داسې نه ول هغوی په دې پوهېدل چې که غواړې د خلکو ایمان عقیده بچ کې هغه به په دین بچ کوي او که غواړې چې د خلکو ځان بچ کې جسم و ځان هغه به په عصري علومو بچ کوي له نوح علیه السلام سره څوک په بیړۍ کې وختل هغه بچ سو ولې هغه رښتیا هم په طوفانونو کې خلک بچ کولی سوای داسې بیړۍ جوړه کړې وله نن سبا له اسلامي ملکونو نه خلک منډه اخلي یورپ امریکې و یو خوا بل خوا ته تښتي ولې تښتي موږ له خپل اسلامي ملکونو چې د نوح علیه السلام بیړۍ نه ده جوړه کړې د موږ ملکونه د نوح علیه السلام بیړۍ نه ده چې د خوراکو د چکاکو د هر شي انتظام پکې سوی د موږ ملکونه د نوح علیه السلام بیړۍ نه ده چې په هغې کې امنیت و امن و امان وي ځکه هغه د موږ له بیړۍ نه تښتي د کفر په لمن کې ځان رسوي خو چې له موږ چې ځان وباسي نو عزتمندو د دې حکمت و فلسفه چې ولې الله تعالی آدم علیه السلام ته او د هغو بچانو ته خلافت ورکړو یغه وجه دا و چې الله تعالی آدم علیه السلام ته علم ورکړی وعلم آدم الاسماء كلها او د الله خلافت چې په ځمکه کې کېږي د الله تعالی احکام چې په ځمکه کې جاري کېږي دا د علم په رڼا کې کېږي لکه دا ځینې مثالونه یې موږ تاسې وویل انشاءالله په راتلونکي کې به د دې خبرې وضاحت وکړو چې
آدم علیه السلام او دغه بچیان دا خو په ځمکه کې د الله تعالی خلیفګان دي، دا به د الله تعالی احکام په ځمکه کې جاری کوي او دا بیا عزتمندو دا داسې نه داسې تر بعضې انسانانو پورې خاص ده، تر بعضې پورې نه ده. داسې څوک نشي ویلی چې دا پلانی د الله تعالی په ځمکه کې احکام به جاری کوي، زه بیا نه جاری کوم. نه، دا مسؤلیت هر انسان ته متوجه ده چې دی عاقل وي، بالغ وي، په ښه او په بد باندې پوهېږي. دا که ماشوم یا لیونی یا معتوه هغه خو معاف ده، له هغو نه غیر دا ټول بیا موږ تاسې دا مسؤلیت لرو چې په اصطلاح په هر دم په هر قدم کې به موږ د الله تعالی د احکامو د اجرا سوچ و فکر کوو. دا سوچ و فکر به راسره وي. د انسان انشاءالله دې وضاحت به وکړو. د انسان او د حیوان فرق هم دا ده. حیوان خوري چیخي د عوامو خبر ده، حساب نه مني، نه په حساب باندې پوهېږي. انسان به خوریم چیخیم او په حساب به خوري، په حساب به چیخي او حساب به مني، حساب ته به ځان هم تیاروي. انشاءالله د دې وضاحت به په راتلونکي کې وکړو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله ته دا بیان په خپل حضور کې قبول و منظور کړې. که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته یې موږ ته معافي وکړې. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړې. یا الله د شریعت علوم هم نصیب کړې. یا الله مسلمانانو دا ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کړې. یا الله په قرآن او په حدیث په شریعت باندې لکه څنګه چې حقیقت وي، یا الله همغسې په دې باندې پوه کړې، په دې باندې ورسوې. ځینې ملګرو دعاګانې غوښتلې، مشکلات دي، مرضونه دي، دعا وکړئ الله تعالی د بیمارانو ته صحت عافیت نصیب کړي. الله تعالی دې روغ جوړ کړي. یا الله ټول د تا بندګان یو، د تا د عبادت د بندګۍ په خاطر باندې روغ جوړ صحت را نصیب کړه. د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شه. بندیان د اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راول. حاجي صاحب هغه بچی وفات شوی نور هغه دعا وکړئ الله دې قبر ښایسته کړي، الله دې درجې اوچتې کړي. حاجي صاحب ته هذا القیاس نور هغه مور ته ورونو ته خویندو ته ټولو متعلقینو ته چې په دې باندې ځورېدلي الله دې اجر و ثواب ورکړي. الله دې په دنیا او آخرت کې عوضونه بدلې ورکړي. عاقبت دې الله تعالی موږ تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر.